کنه بدغه بل چانه شی مخمر چې ته نه شرمېږې نو دا به څه شرمېږي دا خو شرم لاسو د خېټه کې شرم نه خزه یاره چې مړه دسی وال ورکی کور والا بس وار چیرته وار مار نشته یو باندې چیرته کار کېږي د واده نوم والا مړه ګوره ځوان ما زړه مې ځوان یو باندې سپورت ځواني بس نو یو باندې کار چیرته کېږي مخین راځي ګوره وي ما تا ته مورې یاد یارانې مې ورته وې یوې سوکراک دوی لوټې وویشتمه مکتب نو سره مکتب بیچاره چیرته ویل خو تاسې ځان خپل صفت کوي مکتب نه به پټېدو داسې ته مخې ته راځي دې کله نه دي لیدلي نه مړه دا ونه کې دونه ډېر شي خو خدای ونه ته وخېږه نه خو زه خو لټې مکانه و لټ سړی خو چې دی دماغ جنګي دماغ هغه د بل نه خوري دې مور مړه شوه ښه نو بس بله اوس څنګه وکړو موږ ورته چې وکړو څه خدمت دې اوس دا کالي چې مرداري چاته ګوري بالمال اوس وایي دا زما مور جمعې ورځ تا ده. ته ګوري دا موږ زما خو نري که نه مور ده خبره خو ده. السلام علیکم پامیر هنداري قدرمن لیدونکو جوړ په خیر په دې هیله روغه جوړ اوسئ لیدونکو دا ځل زه سراج الدین پژواک او شفیع الله همدرد زموږ هغه همکار چې لس والا ګیلاس خپرونه کې زیات مشهوره شو نو دا ځل موږ دا هڅه کوو چې تاسو ته په نوي بڼه باندې هغه پخوانی پرنګ بیا تازه کو غواړو چې پرنګ د ریکارډ کو په درونټې سیمې ته راغلي یو دلته نو د هیوادوالو سره پرنګ کوو او هیوادوال به لږ وځورو مخکې له دې نه چې خپرونه ته داخل شو شفیع الله ستړی مه شې ښه راغلاست السلام علیکم پژواک صاحب ښې جوړې خیرت د غلایي ده ډېره مننه خوشحاله اوس څنګه حالت ښه دی انشاءالله شکر الحمدلله بس د رب احسانات دي څنګه غوسه یې غوسه خو نه یو راغلی دلته وروره یو پرنک ورته وکړو که نه د ملګرو ته چې ښه یوه یادونه به دا ورته وکړو چې لیدونکو دا ځل به انشاءالله موږ دا هڅه کوو چې په نوي بڼه باندې پرنکونه پټې کیمرې نوي انداز او همدارنګه د لس والا ګیلاس خپرونه په نوي طرز سره او بله مهمه خبره دا چې پټې کیمرې په نوي نوي اندازونو سره په نوي نوي طرزونو سره ریکارډ کوو انشاءالله او دې تر څنګ لیدونکو زموږ د چینل څخه ګرم موضوعات هغه موضوعات چې په هیواد کې مطلب راپېښېږي هغه به هم تاسو پورې رسوو خو موږ تاسو خفه نه ساتو نو په همدې اساس باندې تاسو ته فني خپرونې هم برابرو نو لیدونکو سره پاتې شئ زه سراج الدین پژواک شفیع الله همدرد د کیمرې برخه کې څوک ملتیا کوي زلمه زایل سرچپه دی کو یاره زلمی زایل صاحب ملتیا کوي راځئ لیدونکو د پای نه تر پایه پورې ملتیا وکړئ راسره تر پایه پورې پاتې شئ بیا هم ستړي مشه جوړ په خیر په دې هیله روغه جوړ اوسئ لیدونکو ځوان سره ولاړ دی او خبرې اترې به ورسره وکړو او داسې نه ولاړ دی سم لکه اوس چې کلب نه راغلی السلام علیکم وعلیکم په خیر علی ډېره مننه نوم مبارک دی رفیع الله او تخلص دی جبار خیل رفیع الله جبار خیل صاحب څنګه حالات څنګه ولا دي؟ شکر ده کله ژوند زندگی څنګه تیریږي ولا شکر تیریږي وخت ده حالات دي جبار خیل صاحب کوم کارونه باندې بوخت یاستئ څه کوئ ولا فينا خوزګار یو کار کوو خو د دبليو فی هغه کې استو بیم سره کار کوو اوس ماشونه نشته 15 میاشتو کارم کړی ده خو ماشونه مطلب اوس اوسګارو کې حساب اوس وزګارو کې حساب زماش بدر کې مړه ټولې د ذخیره کړې دي پوه شي ټول دی یو ځای واخیستې به مطلب نه دا هغه کې لګیا سو فی سبیل الله لګیا فی سبیل الله لګیا اوس ماش نشته زمړه الله مې را باندې ماش بنیم شي ښه دا راته وایي چې کورنم چیرې د کوم ځای کې اوسېږئ کورنم دې باندې کور د غره نه غاړه یو کچا غوندې کور داسې وړوکی شان دا بیچاره پکې ژوند تېروي یاره بس څه به کوې نو دا تا ته جواب نه درکړي ما چې د دې په ځای زه تاسو ته د دې دا جواب درکړم چې دا خبره بدرګه شي لغمان کې کوم ځای کارغه اوس والے لغمان پاچا کې د کې بنغرو بازار
بنغره بازار او یو مکتب خو ناڅاپه درلوستی دی مکتب نو سره مکتب بیچاره چیرته ویلی خو تا تاسې ځان خپل صفت کوې مکتب نه به په کېدو داسې ده مکتب مو ویلی دی نه مکتب دی ویلی که نه زه پېژنم یې که نه زمونږ بل کلي کې کور دی خو به داسې تېرېدم ما چې راشه دا سړی د خبرو نه دی نه ولا خبرو چل ور دی بیچاره ټول عمر بس خاموشي کې تېر کړی صاحبه واده دې کړی واده مې کړی ده څو کورنۍ کې دې کړی داسې وی چې په 11 صنف کې وم 13 کلن وم اوس نو عمر دې 28 کاله یو نه، مسلمان ملګری سره خو مې نه خو بس همکاري دا- پکار ده که نه لکه ته اوس نیغ ولاړې نه، یو شک- ګنټې نه شک- زه تا شک- ګورم شکر خبره ده نه الحمدلله کوې. په ماشومان خو که موږ څه وکړو کو نه کړو باید ماشومان یو سر ته ورسېږي تحصیل وکړي تعلیم وکړي او ځای ته ورسېږي که موږ خو شی ونه زه خو کړو خبر شوم و دی یو سړی نه چې خپل د اولاد ژوند نه غواړي هغه یې ونه غواړي او اولاد مې باید یو سر ته ورسېږي چې انده یې ښه شي موږ خو همداسې نه باید ولاړله. اولاد د سبق ونه اولاد وي د آینده خو هغې ښه شي. پلار او مور سبق ووایي نه باید اولاد تا سبق آینده وي. ولې خرابه شو تا ولې درسونه بس ما دې خو چې دی په- ژوند ټول داسې دغه کې تېر کړو خاموشۍ کې ما تا ته ما ختمه خاص کړه که نه. واده وکړو په 13 کلنۍ کې مې واده وکړو بس مکتب مو خلاص شو مکتب نه بس 50 کلنۍ کې دې واده پوهنتون هم پاتې شو، تحصیل هم پاتې شو بس د کور غم را په غاړه شو بس ښه جمعې ورځ چکر وهئ نن د اوس روټۍ چکر ته درغلي راغلو نورو بس. کومو ساحو ته ځئ دا هر ځای له ځي جاپان لم تللی یو ورځ ښه په سایکل تللی و په خوب دا ډېر تکړه سړی دی خو لکه ډېر بیکار هم دی دا هم درته ویم تکړه هم دی او بیکار هم دی زمونږ بل کلي کې کور دی دا زه پېژنم لکه خو دا ما نه پېژني زما څه نوم دی تا نه پیژنم او ستا نوم ما ته راځي زما نوم څه شی دی؟ وي زه څه خبره نو څنګه وایي چې ته ما پیژنې خو بس لکه اوس سیګنل مې کار نه کوي دماغ مې بند شوی کار نه مغزه کړي بند د دي. اعصابو ډاکټر ته لاړ شه نو دکان بند دی اوس ډاکټر چې دکان بند باندې دي، جمعې ورځ ته 12 پورې رسمیت خلاص دي بعد ماسپښین یو ساعت پس زما دماغ خپل فعال کیږي خسته نو نو دا ما څنګه نه دی؟ به راځي خو ته باندې نه نو افسوس دا څنګه دماغ دی چې یو ساعت پس خپل فعالېږي نو بس دا خو ګوره سیګنل لیکنه نو چې سړی دماغ خراب شه خو به غورځي ایسته که نه غورځېږي نو دا څنګه دماغ ته نه غورځېږي ځای په ځای ولاړ دی ښه زه تا ویل ته ترنم کوم نو شابه اوس وکړو. ګوره ستا کوم خوب رښتیا شوی دی هو کوم خوب دې رښتیا شوی د دې شوی چې بس خدای نه خاطر زما عملیات مې کړو بس خوب مې رښتیا سو الله ښه کړم په الله باور وي روغ جوړ شو داسې خوب ما هم لیدلی و هغه بیا رښتیا نه شو تللی مو ون ته ختلی مو پوه شوې ونه لاندې وغورځېدې نه مچو چک مې پارولو پوه شوې هغه بس چې دغه شم سبایسم نو نو دا ځکه دا ځکه مچو په دغه کوو چې بس مچو خراب کړي ځکه اعصاب دې خراب کړي دي حقیقت خبره نه دا د کوي. مچو تاثیر دی مچوي تاثیر دی که نه ځکه مازه دې خراب شوي دي ښه په ژوند کې باید موږ څنګه وکړو مطلب د ځوانانو په حیث باندې که نه په د ژوند کې کورنۍ دا شی لپاره باید د وشي که نه زه به درته لنډ جواب درکړم انسان داسې دی لکه بنیادم که نه او بنیادم بیرته چې راواړي نه انسان که ډېرې واړې راواړې هماغه یوه خبره ده بس الله رزق ورکوي دا بیچاره ولاړ دی تا ته جواب نه درکوي او نو دا نو ته ما چېرته پرې جواب ته ماته ورکړم داسې ولاړ لکه دوه چرګوړه نه جنګېږي خپلو کې جنګ نه کوي بس هلکه زه به درنه لاړ شم خو بیا به ته خپله خفه یې چې وروره نه نو مونږ خو تا ته نه ویل ترې شمول بل ګیره ویښتان دې تور کړي ولې عمر خو دې کم دی که نه رنګ دې ورکړی نه رنگ مې نه ورکړی خپل هم دې ستوري دا خپل چې تور دی ماشاءالله مې که تور کړي نه 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 رنگ مې نه ورکړی یعنې مطلب ځوان یې او اراده دې شته چې یو بل واده مو وکړي یاره چې مړه داسې وال ورکړي کور والا بس یو مړه وار یو چېرته بس دی، وار یو مار بس دی. نشته یو باندې چېرته کار یقین کېږي وکړه د واده نوم واله که مړه نه، ای. ګوره ځوان یم ځواني زړه مې به یې ځوان که ده، نه، یو جب باندې- دې سپورټ دی، زه ځواني به څه نو یو باندې کار چېرته کېږي او که دا یو ابا کړو ته بل خو به سره یې که نه دا خو داسې خو به زه 15 سوکه معاش نن تا خو اعصاب خراب دي تا ته هغه څوک درکوي ډوډۍ غواړي کپړې غواړي ته اوزګار هر څه د الله په لاس کې دي هر څه د الله په لاس کې دي ځه دربار کې دي په لاس کې نه نو چې ولا شي بل خبر سره یې کنه یو نه دوه خري دوه نه درې خري په کور کې اراده یې لري چې ودرې ودانه ولا نه ولا الله راکی سبا انتخاب دې کوم کړی انتخاب چېرته کړی یاره چې خدای راکی سبب بل نه کوم نه څوک دې په نښه کړي دي چې وایي انتخابونه خو ډېر دي خلک مینا ډېر یا دي، د محبت یا ته مینه محبت مینه واده نه پیژنې، مخکې محبت کړی و خو اوس نه ده کړی چا سره واده والا مطلب تاسو کوم واده کړی هغه مطلب خپل خوښه دي خپل کړی په خوا مې کړی بیا خو بله ښځه مه یادوه مړه بس او دا به د سړی ته ښځې په وسور بله خدای تا ته وسور نه کې کوي پېژنو بلم کې بلم ته د کور نه خبرې ما له پته ده که نه ته تعالی څه پته ده زما له ته زما له دا نه- خپل کور والا ته کوي لکه دویمه دا ښځه ځکه- کومه که نه داسې منډې راکړي ګوره منډه ځکه چې اعصاب در باندې خراب کړي دي نه یوه وساته صحیح وساته ته شل دانې کې او بیا سبا ته تا سره د هګیو پیسې نه نه په اسلام کې څلور دانې روا دي شل دانې روان دي اسلام کې شپېته روا دي ته به یې کې زه کوم نو ملګری چې دی له ځانه سره دوه مې ودانې هم راخیستې دي او نه پوهېږم چې
میوه خرڅوي که نه چکر دې پرې راوړي سلام علیکم وعلیکم سلام ورور صالح خیر څنګه وروره ښې جوړې شکر دی الحمدلله خپل خیر ډېره مننه خوشحاله اوسېږي ښایسته توتان مې راوړي نه پوهېږم دا توتان به دې کوم ځای خانوم دې څه دی نوم مې عطاالله دی ها او د کامې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. عطاالله جان ته خروج شته کاموال ماشاءالله کاموال صاحب څنګه یې شکر دی الحمدلله خپل خاص دی ښه ډېر ښایسته ودانې دې مې ډکه کړې ده چای دې مې راوړی و څنګه موږ له چای نه راوړې ولې نه هر وخت غواړي چې دلته شته دی هر څه پیدا کېږي کوم ځای کې دی دغلته سماوات لګېدلی دی هر څومره چای چې تاسو کلی شئ موږ کاموال یو او دا چای چې دی زموږ انتخابي نشان دی انتخابي نشان چېرې باندې خرڅ نه کوي اخره کې موږ یې اخلو مشکل نشته خرڅوي دلته خو خرڅوي دا خوندي ده کتلو ما کنه او 3 ساعته ناسو په خدای یقین کوي اوس چې د میګي اوس چې د میګي اخره کې همداسې راپاسي تم کاموال لګه چې نه زه نه یم څنګه شل پاندیال کې تللی وي کامې ته نه خو صحیح ولې نه که پاندیال کې تللی و کېدای شي بیا ماشوم خلک نه سړي ته کوي ګوري. دا به وړل دا د هغه د مېر دي چې نه بتیر شي ها. خبرونه کې لږ گزاره کوه خبرونه خبرونه رسېده ښه کاموال صاحب ژوند در باندې څنګه تېرېږي ژوند خو ډېر په سړي کو تېرېږي یار ډېر په تند نه کار پکې کار خو شته شکر خو بس سکون راته نشته یار نو تا ته اول د صبر وکړه چې ما سره خبرې وکړي. تانې ول ختم کړو او توتانو ته مې ښه تېره کړه چې دې کله نه دي لیدلي نه مړه دا ونه کې دونه ډېر شي خو خدای ونه ته وخېږه که نه خو زه خو لټ مکانه و لټ سړی خو چې دی ورور دماغ جنګي دماغ هغه د بل نه خوري ښه خپله چاته نه ورکوي نه نه ته دا پرې چې خبرې وکړې ښه کاموال صاحب ښوونځی مې لوستی ووایم د مکتب نه پټېدو اکثره ښه او ما ته چا بل چا ویل لکه لا بړو بکسه به ونه کې تم ځوړم پټې دي نه ما ویلې د مکتب مکتب دې ویلې ها دا ځکه چې خیر پښتنه وکړه پښتنه وکړه خطنه پوښتنه وکړه زه پوښتنه کوم دوه سلور کېږي ښه 15 شپږ اته کېږي او بېرته چې د نه دوه کم کې پیسې کړي بس ما څه کوه چې کم وکړي دغسې کارونه مه کوم به برکت یې ځي په عذابول مه کوه کاموال صاحب دلته نور ملګرو سره راغلي مصارف تاسو وکړه که دوه وکړه مصارف یې ټول په ما کړي دي پته یې کړي هو. دا کومه خوشحالۍ کې کوژدنه دي کړي مطلب یو شی هم نشته یو شی هم نشته بس هسې پاسې. دا په زور تاوان دی کوي ښه بیا لږ په موږ هم تاوان وکړه څه ده ولې نه په خدمت کې لرو ډېره مننه کورونه کوم ځای کې دي کورونه خپل کور نشته د خپل ملمه دی او کابل نه راغلی دی پوه شو او ډېرې مه چېړه مې چېړم دا مې ودانې رانه لګه چې ماتې دا ته پرېږده نو نه ولاړې بیخي کاموال صاحب ډېرې ښکلې جامې دي ما اغوستې دي که نه او په جامو کې دي ماشاءالله ښکلې غاړه هم ډیزاین کړې ده دا چا انتخاب و چا فرمایش در کړو داسې ولا دا خو بس دا اوسني ځوانان دي ملګري دي بس یو ملګری چې یو رقم جوړه وکړي بیا ټول موږ هماغسې جوړې واده دې کوو کړی دی واده مې کړی و بیا فرمایش دي ملګرو نه دی ملګرو دی فرمایش ښه او او خپله چې دی اوس څه کار کې که نه کې اوسګار کوي مړه ښه کار ډېر پریمان دی خو بس نو د بل نه همیشه دا خوري ته خوراک وکړه بیا خبرې وکړه دا خوله دې ډکه کړه چې ته دې دغه نه وځي خبر او دا ممیز دي کوم ځای دي دا ممیز ولاکه پکې چې د کوم ځای د دوکان هم راغستې دي د ګران هېواد افغانستان دا ټول به افغانستان مانه کې مو دا کې دا خو ولې؟ خبره ده زه خپله وږیم ځکه ما کور ډوډۍ مې نه خوړلې هلته مېلمانه پته ملکه ته دا کار وکړې شرمېږي نه بده خبره چا نه شی مخرم چې ته نه شرمېږې نو دا به څه وشرمېږي دا خو شرم لاسو د خېټه کې شرم نه ښځې نه ته خو شرم آیا نه لري موږ آیا نه لرو بلکې شرم کم زموږ د ماما مال دا نه دا دې ته ورچو صرف وګوره اوخره لکه دا دا واخلي دې صفا کړي ظالم چې نه بلکې شته د کوم ځای دا د کوم ځای کامې هغه لا پرې دا هم دي کامې ده هغه ما ټوکه ده زه مهرباني وکړه ټوکه وکړه یو شعر ووایه ولا ټول خو ډېر زده دي حیوان ټوکه وکړه نو اوس داسې دواره زموږ د کمپیوټر هم داسې صحیح نه دی چې دواره راواخلي صحیح نه دی نه ترنم هم کولی شي ها ترنم ترنم کوته ماما ترنم څه درته وکړم ما د توی پوره بیانې کې او د یارانې خبرې ډېرې ګرانې دا به ترنم کې وکړه یاد یارانې مې ورته وې یوې سکراک دوی لوټي وشتما یاد یارانې مې ورته وې یا کمیس زوړ بل نه واچونه یاد یارانې مې ورته وې جنې کمرته شوه غونډارې وروینه یاد یارانې مې ورته وې وړوکی ورورې دنداسې ته ولېږه دنداسې غرڅوي نه. بس دی یاره زه درته وایم چې هسې خو ما ته دې ځوان کې وړتیا نه ښکارېده خو یقین وکړه ډېر ښکلی غږ دی ټول درد نه 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 غږ یې ډېر عجیبه دی ولا داسې دی ښه چې بس اوزګاري زیاته ده دې وخت کې یو خو طالبان حکومت هم راغلی دی او اوسني ځوانان پکې ټول اوزګار دي نو بس دا شی نه ونه استاد به په څه شي تېرو
غږ ډېر ښایسته دی ډېره مننه څه به کوئ راتلونکي دپاره څه پلان لرئ څه به کوئ څه به نه کوئ راتلونکي دا پلان لري که نه چې دې کار نه خوښوي او نیک کوي دې وایي چې بس تیار یي چې زه وخورم چې بس تاسو غونچه نه چولو خوړم دا ولا پاکو که نه راتلونکي کې خو پلان نشته دی اوس کور نه راتلو غوړي راوړه مې غوړي خو هسې نه کېږي زه لاړم چې د په ساعت تېر کړو ماښام بیا کور ته ځو په تیاره باندې ولې تا ته زما خبره صحیح نه وه تا ته څه بس ما ته څه زما ورور دی ما خو مخکې ټوکه افغاني ټوکه خو دی غوښتنه که اوس نه؟ خبره رښتیا نه بس غلطه شو بس غلی شه ښه ډېره مننه ژوندی اوسئ کور ودان چې موږ ډېره مننه چې دا تا تش راوړي موږ خالي کړه دا خو بار څه وایي تاسو نه هم ډېره مننه چې راغلئ او موږ سره وروستیو بیا کې دې په یو منټ کې لنډ پیغام اورو مهرباني وکړئ پیغام مې اوسنو ځوانانو پیغام ته دا دغه دی دی که نه اوسنو ځوانانو ته چې راځي او دلته لامبه یو بله وکېږي او ځي به بس مور پلار مې ورپسې جاړي بس راشي لامبه نه وایي پرت روان شي بس دا پیغام دی ضرور په مخه دی دا غوړي ویسه ده پیغام ته مې پرېږدي پیغام مې په وروستیو کې اوسنو ځوانانو ته دغه دی چې خپل وخت بې ځایه مه تېروئ او په خپل ځای اوسېږي په اشتا خپل وخت وټاکئ چاکاري واخلئ نور کارونه وکړئ خپل ځوان چې دی په کار باندې ښه ښکاري او دغسې دا خوشاکیان مه پیغام ګرځئ نه دی سم د کابل لاره اوږدوه داسې خوشاکیانو غوندې مه ګرځئ چې راځي او دوه نفرو منځ کې رښتیا مزاحمت هم وایو که کوئ نه او دا د کار سخته ځوان وبال لري او که نه پوهېږم چې نه میلاله ښه کار نه به و دا خو چې دی مزاحم ډېره مننه خوشحاله اوسئ کور ودان تاسو نه هم ډېره مننه ځوان چې دی خوشطبیعته ځوان دی دغه ځوانان زموږ ډېر خوښېږي په دې خاطر باندې چې زموږ دغه برنامو سیستم ورباندې ښه برابرېږي او ځوانان چې د ټولنې د ملا تېري دی که نه شفیع لاله نو دا شفیع لاله نومېږي زموږ خپل همکار دی تاسو ته خوشطبي وکړه په دې هیله چې خفه شوي ونه اوسېږئ ستاسو په اجازه باندې دا خپرونه نشر که نشر نه کړو نو خوښه ستاسو د نشر ستاسو کې خوښه ده نشر کې ډېره مننه ماشاءالله غږ دې ډېر ښایسته دی او ډېر داسې په اصطلاح شفیع لاله ورته فني بوای ورته وایي که نه ښه انسان یې ماشاءالله ډېره مننه ډېره مننه تاسو نه بخښنه ترې وغواړم. دا دې وکړي چې خفه نه شئ موږ خپل زه خبر نه وم چې تاسو دې همکار ډېر شئ. ښایسته اواز دی په خدای یقین وکړه که هندوستان ته لاړې که نه په لغتو نه دی هغه خپل سینګران به وښي تا ته به ځای درکوي تا ته به ځای درکوي بیا هم لیدونکو ستړي مشه جوړ په خیر په دې هیله روغ جوړ اوسئ لیدونکو د رونټۍ ساحه کې در سره ځوانان ناست دي او جمعې ورځ د چکر ته راغلي السلام علیکم وعلیکم السلام ډېره مننه خوشحاله اوسئ خوشحاله اوسئ چې موږ ته دونه وخت راکړئ دلته کور ودان یو شی یو ټوکه یا مثال یو ګپ شپ ولګو بس خوشحاله اوسئ کور ودان بس بنډارونه په تاسو باندې ښایسته دي نوم مبارک دې څه دی نوم حکمت الله او تخلص څه دی تخلص مې څه دا عرب ځای دی عربزی هو بالکل حکمت الله عربزی حکمت الله عرب ماشاءالله عربزی صاحب دا راته وایي چې د کوم ځای اوسېدونکي د لغمان ولایت د کرغیو ولسوالۍ او د لمټي سلیمان خیل لیکلي لمټي سلیمان خیل دا لمټي څه رقم دی لمټۍ مثال یو کلی ده پخواني نومونه دي پخواني دي که نه مثال یو منطقه ده صحیح ده کورونه دي پکې دي اوس په لغمان ولایت کې الیشنګ کې څه لاړ څه کورونه دي وروره 15 کوره دي د هغې بیل نوم ده بیا شپږو کوره دي د هغې بیل نوم ده نو دغسې حساب د هغې ته بیا لمټۍ سلیمان خیل وایي چی ګنډي والا سورلې په موږ راخېږي پاسه او دا بوزه دي جنه خپرونه کوو دا چیشته وایي دا هم کوي که نه خپرونه کوو خپرونه پروګرام ټي وي والا ټي وي ټلویزیون خطر ټي وي ډیش ټي وي ستاسو وزه خبرې کوي دا ولا د دې مور چې د کونډه شوې ده ډېر ښه چې کونډه شوې ده خو مینه محبت ورسره کوه خیر ورسره کوه صحیح خبره حکمت صاحب دا راته وایي چې نن خو وروره دا بوزه دي جنه چې مېلمه مېلمانه د هغه خو یې بوزه دا مېلمه ده دا خبرې کوه ښه ستاسو چې دی دا راته وایي چې جمعې ورځ دلته راغلي چکر باندې نور کومو ځایونو ته په چکر ځئ که نه ځئ ولې نو ځوان دا چې اوزګار دی که نه همدې سیند غاړه کې وړي دا چېرته نه یم تللی او چېرته ځیم نه او نه چېرته داسې لرې خوښۍ ځای تا ته څه بس کلیواله دی که نه وایي کلیوال ما ته دا وزه په خدای غونډ وختان در پسې نه ما تا سره کوم جماعت کې موز کړی یو ځای کې نه خو صحیح ده ته ورته ناست یم ما وایي چې ستا جواب زه ورکړم ته نه ولې زه خپله ته ورته ګورې نو هغه خوله ته چې دی حکمت صاحب ښوونځی دې لوستی دی ښوونځی یو 4 کاله مې ویلی ښوونځی 4 کال دی ویلی او مکتب مې 4 کاله ویلی او نور مسافري مې بیا ډېره کړې چېرته دی مسافري کوم ځای کې پاکستان کې خپل کور کې مسافر بس چاته نه تللی صاحب ده لوګر ولایت کې پکتیا کې پکتیکا کې خارج ته خو نه تللی نه ایران پورې تللی د دې مخکې د کوم کار کوو اوس کار کې د دې مخکې نه موزګار اوس هم موزګار او بیا به موزګار وایي
دې نه مخکې په ننګرهار کې د ما دکان و اچھی د دکان سپیر پارټو دکان و کوم ځای کو چوک تلاشۍ کې جوړ ګمرک جومات ته مخامخ څنګه کاروبار لږ خوند درنکو خوند یې و خو لږ موږ کور کې یو څه مشکل و بس هغه دکان هم خرڅ کوو هغه مشکلات ضرورت هم را پکې پې زه الله دې ټول مسلمانانو مشکلات حل کړي ها خوشاله اوسېږي دا راته وایي چې چکر اهمیت څه دی ځوانانو دپاره چکر دا دی چې کار نه کنه بس ښه کار ډېر خو بس دا چکر ته سړی چکر وینو بس چې چکر ونه نو چکر چکر کیږي هلکه جب ونه وچه جبونه وچه جب دی وایي خدا لږ دې لرې مور که مړه بله شوه ښه ها نو بس بله اوس څنګه وکړو موږ ورته چې وکړو څه خدمت ورته دې اوس وکړو دا وایي کالي چې مرداري چاته بالمال ګوري بس وایي دا زما مور ده جمعې ورځ تا ته ده ګوري دا زما موږ خو نري که نه مور ده خبره خو نو داسې دا نه ده نر دی دا اوس دا هنر دی نو خدا دا وګڼه دلته به موږ څه کپلار یې وکړو؟ وخېزه. خپله شي یار زمونږ زه خو پکې راځم نه که نه 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 تا پکې بلیک اینډ وایټ ته څنګه پکې نه راځي دا موږ څه شاته وایي؟ ناست یو رښتیا وایي که نه دا خبره ګورې وایي ما تا ته وایي مورې تا ته وایي ما ما انګلیش کې مور ته وایي ګورې انګلیسي باندې پوهېږم بس یاره بابا انګلیش باندې څلورم صنف فارسي باندې کوم لږ خو دې زده کړي وي که نه یاره بس هغه وخت کې داسې و چې یاد مې و یو څه مې یاد و بس ښه خو بیا مکتب پاتې شو بیا نو ایران ته لاړو بیا ایران کې دې مسافري کړې هو ایران ته تللی یم. ته خو بیا ګرځېدلی سړی هو ماشاءالله ایران ته پاکستان ته او د افغانستان ډېرو ولایتو کې د ګرځېدلی افغانستان کوم ولایت در باندې زیات ګران دی زیات دې خوښېږي چې هلته چکر ووهي لاړ شي هغه بیسوده هغه خو خپل ولایت داسې لغمان ده لغمان ور بیا دې فرق وکړو خپل ولایت نه باندې ګران دی داسې درته نه ټول باندې ګران دي ټول خپل وطن مې ده هر ولایت د ما خپل وطن ده زه پکې ګرځېدی سم ټول مسلمانان دي یوې کلي ښه او یوې کلمې ورونه یې ټول بالکل او دا هم زموږ خپل ولایت ده او خپل هغه ده ځکه چې موږ ټول ورونه یې مسلمانان یې الحمدلله اے ماما خبرې کوي ماما اے ماما ماما خپرونې وخت هم کم پاتې دی ډېره مننه چې موږ خپل وخت راکړ خوشحاله اوسئ. خوشحاله اوسېږي په دې هیله چې راسره تنګ شوي ونه اوسېږي زموږ خپرونه هم تفریحي وه دا چې ځوانان زموږ په ټولنه کې البته زموږ نه په هر ځای کې چې دی ډېر اهمیت لري هېواد په مطلب په ځوانانو باندې آباد دی ځوانان باید پراخه حوصله ولري قوي زغم ولري اوس ته ماشاءالله یو قوي ځوان یې هغه ځوان قوي دی چې هغه زغم ولري حوصله ولري هغه قوي نه دی چې مطلب په وجود کې قوي وي بالکل پهلوان هغه نه ده چې څوک سم دی پهلوان هغه چې خپل پهلوان هغه دی چې منډه کې د بل نه که نه هغې ته پهلوان وي بیا تېښته هم بادري ده صاحب او تېښته هم بادري ده دا صحیح دی. نو ته خاده سره ته منډه وهې نه نه ولې دا خو مشر ده که نه بله خبره مشر دی خدای درپسې لګېږي ته سره مشر پیژنې دا به لګېږي که نه ده به شاوق انجه تورېدلی موږ خو خالي ناست دي که نه داسې خو نه ده که نه ډېره مننه موږ په تفریح ته راوتي چې یو ګپ لنډه شپ کې ولګوو پیغام ټکر او وکړو. اوریدونکو ته کوم پیغام ورکوئ مهرباني پیغام دا دی که نه چې بس دغه سیند غاړه وي او بس خو د دې به اوس پیغام ایزدی نه به ایزده زه به یې ورته ویم دغه ته قلار دې ونې لاندې کښېنه او بس الله پاک به یو روټۍ نیمه را رسوي الحمدلله ډوډۍ هم خوړلې ده الله نه راضي شکرګزار یې چې هر شی هم خوړلی غرمه هم والا پیکوړي چپس هم پیکوړي وخوړل. پیکوړي او چکني وه او بوتل و دغه شی نه و دا ډېر څه ورکوي واقعیت خبره په چکر کې چې دی رښتیا خبرې ما خپله غوښه اصلا نه خوښېږي ډېر وخت نه غوښه زه یو نو بیخي چې غوښه پیسې نو غوښه به بې سړی والي که شته نه الحمدلله ته تام پې موړ کړو دونه نه ده چې پیسې غوښه به سړی والي چې پیسې نه هم دا پیکوړي او چپس دي بس ټرت پړت که نه تا خپله چی خوړلې هېڅ شی والله خوړلي والا زه خولې نه رښتیا ورته ویم که نه ما بېګا میان خوړلي میان هغه هم راسته بوی درنه راغی زه پوه شوم میان نه بوی درنه اوس یارګمې وکړه خوسا بوی درنه راغی زه پوه شوم حضرت یې وایه زه تا نه اورو او غیتان یې ورته ته وایي نو زه به څه ویم د مې خوله کې څه به واچولې ویم ها اذن یو بغل ته پیغام دا ورته ویم یو بغل رښتیا ته کوم شعر د سره نشته کوم غزل شعر زما خپل الحمدلله مشر ورور د عبداللطیف خالص نومیږي شاعر ده ښه مهرباني ښه او شعر ووایه کتابونه هم چاپ کړي دي ماشاءالله ماشاءالله او هغه مې خپل بس دا خو یوه ګډه سرمایه ده د هېواد دپاره مهرباني وکړئ ارشاد قدرمندو دا وه زموږ د دې ونې خپرونه چې ما سراج الدین پژواک او شفیع الله همدرد نه ما شفیع الله همدرد او سراج الدین پژواک ستاسو په خدمت کې پیش کا وزن خوځېږي له ارامه خبرې یارو دا ما سټیل غلی شه قدرمندو دا وه زموږ د دې ونې خپرونه چې ما شفیع الله همدرد او زما ملګري سراج الدین پژواک صاحب ستاسو په خدمت کې پیش کا کوم ځای ته راغلي ته ما پرېږدې زه به ویم که نه قدرمندو دا وه د دې ونې خپرونه زه شفیع الله همدرد سراج الدین پژواک صاحب راغلي یو دورنټې ته او دلته هم ځوانانو سره دروانټه ده دا خوله مې خوږېږي دورنټې ته راغلي او ځوانانو سره دلته پرینکونه وکړو تر بلې ونې پورې ورکړې خپل کوربه او خپل ملګري سراج الدین پژواک صاحب اجازت د لوی الله په امان زه قربا دا قربا دواړه قربانان او کیمرې برخه کې څوک
کیمرې په برخه کې موږ سره زلمی زایل شرکت کوي یادو ګوره کني اسانه غي لیکن دیو شکار دی خراب ډیر مننه لیدونکو ته ډیر موږ سره وته جهان مننه. الله په امان